الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قدرمنو او عزتمند مسلمانانو ورونو، د الله رب العالمین د طرف نه په بندگانو یو ضروری فریضه هغه د دین دعوت کول، خلکو ته د نیکو حکم کول او خلک د بدی او ګناهونو نه منع کول دي. دا یو ضروری او بهترین کار دی، ځکه الله رب العالمین خپل معظم کلام کې په دې باندې حکم کړی دی او فرمایي: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. خامخا دې په تاسو کې داسې یو جماعت او ډله موجود وي چې هغه د خلک نیکو اعمالو ته رابلي، خیر ته دې رابلي، هغه دې په نیکیو باندې حکم کوي او خلک ته د بدیو نه منع کوي، او همدغه کسان کامیاب دي. الله کامیابي صرف هم د دې کسانو دپاره ویلې ده کوم کسان چې د دعوت کار کوي. الله بهتره خلق هغه خلکو ته ویلي دي څوک چې د الله د دین دعوت چلوي. نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه فرمایي: وهغه انسانان چې د الله په حکمونو عمل کوي او هغه خلک چې د الله د دین نه سرکشي کوي، د دې مثال داسې دی لکه ملګري په سفر باندې روان وي، بحر کې سفر وي، دوه چته کشتۍ وي، هغه یې قراندازي وکړي، د یو قوم لاندې چت ورسېږي او د بل بره چت ورسېږي. دا لاندې چت والا چې کله اوبو ته ضرورت شي د بره چت ته راخیږي او د دې ځای نه ځان له د اوبو انتظام کوي. نو په دې وخت کې چې دی دا لاندې چت والا ووایي چې اوبه خو مونږ ته نږدې دي، دا خپل چت به سوری کو او د دې نه به اوبه راخیږي او مونږ به یې څکو. نو په دې وخت کې د دې بره چت والا ووایي چې دوی سره زمونږ څه کار دی، خو خپل چت یې دی سوری دی کې، نو لاس یې ونیسي ستا لاندې چت سوری کړي اوبه راوخیږي چې د کشتۍ لاندې چت غرق شي، ډوب شي. خو کشتۍ خو یوه کشتۍ ده چې لاندې چت یې غرق شو، بره چت هم غرقېږي. او که دا بره چت والا د دې لاندې چت والا لاس ونیسي چې هېڅکله داسې نه شي کېدلی، کشتۍ خو زموږ او ستاسو شریکه ده چې غرق او ډوبېدل راځي، په دواړو راځي، موږ هېڅکله تاسو ته اجازت نه درکوو. لاس یې ونیسي نو لاندې چتوالا محفوظ شو، بره چتوالا محفوظ شو. همدغه رنګې که د الله رب العالمین د دین خلاف کوونکي انسانان دا نیکان خلک راپاڅېږي او ووایي چې زمونږ څه کار دی، مونږ خو بد اعمال نه کوو، مونږ خو خپله د الله په دین باندې عمل کوو، دغه چې څه کوي به نو دغه وخت کې به خو خبیثان خلک ډیر شي او د الله حکمونه به پرېږدي تر دې پورې چې الله رب العالمین به ناراضه شي. چې الله ناراضه شه د الله د طرف نه عام عذاب راځي. او که د نیکان انسانان ووایي چې نه د دعوتکار زمونږ ضروري خبره ده، هېڅکله موږ نه تاسو نه اجازت نه درکوو چې تاسو د الله نافرماني وکئ، لاس یې ونیسي، نو دغه ګناهګاران هم د الله د غضب نه بچ شو، ځکه په دعوت به صحیح شي او دا نیکان خلک هم د الله رب العالمین د غضب او د عذاب نه بچ. همدغه وجه ده چې دعوت باندې الله رب العالمین حکم کړی دی، د الله نبی په حکم کړی دی. دعوت یوه بهترینه لاره ده. الله په حکم کړی دی چې ولتکن منکم امه، خامخا دې په تاسو کې یو ډلې چې هغه د خلکو ته د الله د دین دعوت ورکوي. الله خپل نبی ته فرمایي: خذ العفو وأمر بالعرف، په نیکو کارونو باندې خلکو ته حکم کوه، فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلین.
حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفنا هم په دعوت باندې حکم شوی دی. نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. چا چې په تاسو کې ناروا کار ولیدو هغه دې په لاس باندې منع کړي، که په لاس طاقت نه رسیږي هغه دې په ژبه باندې منع کړي، که په ژبه طاقت نه رسیږي نو په زړه باندې دې د ګناه سره بغض او عداوت وساتي. دا ضعیف ایمان دی. او په بل روایت کې راځي چې وليس وراء ذلك حبة خردل من ایمان. د زړه د کراهیت او نفرت نه رستو د ایمان یو دانم نه پاتې کیږي، ځکه آخرنۍ مرتبه د ایمان هم دا ده. دعوت د الله د حق لارې ته، جنت ته، د الله دین ته، مغفرت ته، دا ډیر عظیم کار دی. بلکې الله رب العالمین خپل دعوت ورکوي خلکو بندگانو ته نیغې لارې ته، سمې لارې ته. دا د الله رب العالمین ته خوښ عمل دی او الله دعوت ورکوونکی دی. قرآن کریم کې الله فرمایي: والله يدعو الى دار السلام. الله په خپل جنت ته دعوت ورکوي. دعوت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منصب دی. قرآن کریم کې الله د خپل نبی تذکره چې کوي وته فرمایي: وانك لتهدي الى صراط مستقیم. اے نبی تخلق لرا صراط مستقیم طرف ته راهنمایي کې، صراط مستقیم طرف ته خودنه کې. الله خپل نبی ته هم د دې خبره حکم کوي چې دا منصب دستا دا عملی کا ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. اے نبی دا الله لارې ته په حکمت او بهترین وعظ باندې خلق را اوباله. حدیث امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی چې د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنهنا هغه فرمایي چې ملائکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراله رسول الله صلی الله علیه وسلم ودو. بعضو ملائکه ویل چې دا خو د دې تبسو یو، بعضو ویل چې نه د دې سترګې ودی دي او زړه یې یخ دی. دغه ملائکه ویل چې ستاسو د دې ملګری د پاره د دې پیغمبر د پاره یو مثال دغه بیان کړي. نور ملائکه ول څنګه بیان کو دا خو ده دي. هغه ملائکه ورته ویل چې سترګې ودی دي زړه یې خره. دا ویل د دې مثال د څه دی لکه یو سړی دی هغه کور جوړ کی، په دغه کور کې چې د عام خوراک مقرر کی او د خلکو د پاره داعی ولېږي چې اے خلکو راشه استاسو سید کور جوړ کړی دی او پای کې یو عام دعوت تیار کړی دی. نو څوک چې د داعی اجابت وکي هغه به کور ته داخل شي او د دې عام خوراک نه به خوراک وکي، او څوک چې د داعی اجابت ونه کي نه به کور ته داخل شي او نه به د دغه خوراک او دعوت نه خوراک وکي. به دې ملائکه د دې مثال تفسیر وکړه. تفسیر داو چې الله جل جلاله د بندگانو رب دی، هغه یو کور جوړ کړی دی چې جنت دی. د هغې دپاره محمد صلی الله علیه وسلم داعی را لېږلی دی. چا چې د نبی علیه السلام اطاعت وکړه د الله اطاعت وکړه، او چا چې د نبی علیه السلام نافرمانی وکړه د الله نافرمانی وکړه. نو د دې روایت کې هم دا خبره ذکر شو چې دعوت یو بهترین وظیفه ذکر ده چې الله خپل نبی ته د داعی وظیفه ورکړې ده او دای خلکو ته داعی را لېږلی دی. بلکې مسلمانان بادشاهان چې کله دنیا ته راغلي دي داغوی منصب، داغوی کار، داغوی وظیفه هم دعوت دی. الله فرمایي: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هغه کسان مؤمنان د صحیح مؤمنان چې زور لپس مکه کې قدرت او طاقت ورکم، هغه منځونه د منځونو پابندي کوي، زکات ورکوي، خلکو ته د نیکو حکم کوي او خلک د بدیو نه منع کوي. او دعوت باندې همدغه وجه ده چې یو جلیل القدر ملک او بادشاه د مسلمانانو ذوالقرنین و چې
کله الله رب العالمین هغه ته حکم کوي چې اما ان تعذب و اما ان تتخذ فيهم حسنا ذو القرنین یا بدی خلکو ته چې د الله د دین نه سرکشي کړي د عذاب ورکه او یا به کې خسته طریقه نسی چې هغه د دعوت طریقه د ناغي دعوت ورکو او ویل چې ظلم وکړي عذاب ورکوم او به الله تعالی شغه بناشنا عذاب ورکړي چې ایمان راوړو نیک عمل وکړو هغه د پاره بدله جنت دی موږ به ورته اسانه خبرو په دعوت باندې د الله رب العالمین د اولیاء او وصیت د لقمان حکیم چې کله خپل بچی ته نصیحت کوي او نصیحت کې بهترینه خبره هم دا کوي چې یا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنکر ای بچیا د منځ پابندي کوه خلکو ته د نیکی حکم کوه او خلک د بدیونه منع کوه په دې لاره کې چې درته کوم تکلیف در رسیږي پاغه صبر کوه دعوت د ټول انبیاء او منصب د ټول انبیاء د دعوت د پاره را لګل شوی دی الله فرمایي ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هر امت کې ما رسول لګل دی او هغه رسول هم دا کار کړی دی چې د الله رب العالمین عبادت ته دعوت ورکړي دی د طاغوت د بندګۍ نه خلق منع کړی دی د دعوت د خبرې نه بل خسته خبره غوره خبره نشته قرآن کریم کې الله فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين دا هغه چا نه غوره او بهترینه وینا د چا ده چې هغه خلک الله طرف ته دعوت کوي او نیک عمل کوي او دی وایي چې زه د مسلمانانو نه یم نو دعوت دومره یو بهترینه لاره ده مؤمن باید خپل ژوندۍ کې د دعوت لار خپل کې او د الله دین ته دعوت ورکوونکې بنده جوړ شي تر څو د دنیا او د آخرت په کامیابی کامیاب شي الله رب العالمین دې موږ او تاسو له دعوت توفیق راکړي آمین یا رب العالمین